په ټولنیزو رسنیو کې د جنرال موبین په اړه تازه جزئیات دا چې جنرال موبین تازه څه ویلي دي له زندانه خوشي شو او په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي په اړه څه ویل کیږي جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو ستړي مه شئ. کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. پر طالب مشرتابه تر انتقاد وروسته طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې له جنرال موبین خان څخه زري موټر ساتونکي او د خیریه بنسټ د فعالیت جواز اخیستل شوی دی. سمیع یوسفزی وایي د اسلامي امارات د استخباراتو له لوري د جنرال موبین خان ټلیفونونه پلټل شوي، ډیلیټ شوي پیغامونه یې بیرته ګرځول شوي او موندل شوي چې نوموړي په خپل منځي وټساپ او پیغامونو کې طالب مشرانو ته سپک الفاظ کارولي دي. همداراز د خیریه بنسټ لپاره په ټولو شویو خیراتونو کې هم هغه پراخه فساد کړی دی. موبین خان د اسلامي امارات تر واکمنېدو وروسته په لوګر کې د یو مبشن کور څښتن شو او کاروبار یې وغوړېد. خو د جنرال موبین غبرګون په دې اړه بیا دا دی چې نوموړی وایي دا یوسفزي په نوم منافق زه بلاک کړی یم ځکه ماته یې ټول تاریخ معلوم دی، خو دومره ورته وایم چې نظام مې له ژبې رازوړن کړي هم او به ونه کړم ځکه چې موږ اوس دلته نظام لرو افتخار پرې کوو، خپل کور یې بولو. زه پوهېږم چې دا نظام د زرګونو ځوانانو په قربانیو راغلی سپېڅلی نظام دی او نه تا غوندې ډبل جاسوسانو ته د مداخلت وخت ورکوو او ستا منافق خبرې هیڅ حقیقت نه لري. زه کو هر جرم کوم نظام شته دی چې ما نه پوښتنه وکړي، محکمه شته، قاضیان شته، شکر دی چې ما نه پوښتنه وکړي. نوموړی زیاتوي ماته د هغو خلکو فکر مه کوئ چې په یوه خبره د اسلامي نظام په خلاف درېږي او شور یې جوړ کړی وي. دا خو 10 ورځې زندان دی چې 10 کاله مې هم زنداني کړي، د نظام خلاف به اوپ هم ونه کړم. په دې د شهیدانو په وینو رنګ نظام کې چې هر څوک خیانت کوي هغه خاین دی. زه چاپلوس نه یم او نه په زور او چاپلوسۍ راغلی یم. ما هغه وخت له دغه بهیر نه په نره دفاع کړې چې چا له ډاره د طالب نوم نشو اخیستلی. اوس خیر دی چې په چاپلوسۍ تر ټولو مخکې ناست دي. دا حالات بدلیدی شي خو نظام کو مو له لاسه لاړو بیا نشي راتلی. چاپلوسان به رسوا او ذلیله شي. تاسو یې ګورئ، تماشه کوئ ځکه جرم کوم پټ نه پاتې کیږي. کومو دا ویښتو اندازه جرم را باندې ثابت کړو بیا انعام درکوم. ورشئ محکمې ته راکش مې کړئ. دا نظام زموږ ټولو په شریکه نظام دی، د چا شخصي جایداد نه دی. ژوندی دې وي زموږ سپېڅلی افغانستان اسلامي امارات. جنرال موبین بیا په وروستي ټویټ کې لیکلي دي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو افغانانو ورونو، زه له 10 ورځې زندان وروسته د نظامي محکمې لخوا په ضمانت خوشي شوم. په زندان کې د مجاهدینو له نیک برخورد څخه یوه نړۍ مننه کوم. د نظامي محکمې د محترمو قاضیانو له ترحم هم یوه نړۍ مننه کوم. الله دې داسې منصف قاضي صاحبان لا زیات کړي تر څو د ملت باور لا زیات شي. زه باوري یم چې تر اختر وروسته به هم ماته انصاف راکړي. د محکمې تر حکم وروسته به بیا په خپل تصمیم نیسم انشاءالله. نشم کولی هر چاته په شخصي کې وضاحت ورکړم. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ او زموږ چینل د سر د تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه چې موږ ساري تر بیا ښه وخت ښې چارې